کلو ولا بظلم ظلم سرا واهلها او سیدون کې داغي غافلون غافلین خبرئی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 پنځلسم کې الله تعالی فرمایي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مونږه نور کو عذاب تر څو پورې چې مونږه هغه کې پیغمبر وانستو بنی اسرائیل آیت نمبر 15 ولکل اور چا د پارا درجات درجی دی مما دغه عاملو چې دی عمل کړی یعنی کوم عمل چې کړی دا غي عمل په بنیاد باندې درجات دي وما ربک او نه رب دستا بغافلین نا خبره عما يعملون عملون چې دوی کوي وربک اور رب دستا الغنیو مالدار دی بنیاز دی ذو رحمت خوند مهربانی دا ان یشا کچری هغه اوغړی یذهبکم نلرب کی تاسو بو بزی تاسو ويستخلف او جانشین بکی راب ولی من بعدکم استاسو نورستو ما اغسو یشا او جغی اوغړی کمال کڅنګا انشاکم هغه پیدا کړی وای تاسو من ذریته د اولاد قوم اخرین د قوم نورنا تاسو بالا لري کې نور بالا پیدا وکي ان بشک او دا خبره تاسو ما بار کړی دا تاسو هر وخت دا ذهن کې یاد ساتئ چې ټول نه لوی نعمت د الله د نعمتونو نه هغه الله تعالی دین دی اسلام دی قران دی پالا باندې ځان په یول دی د الله تعالی پیژن ګلندي دا چې کله الله تعالی چاته ورکی د لوی مهرباني ده او هیڅ یو نعمت الله تعالی هغه چا سره پریدینا یا ورکینا چې هغه ناشکری کوي چا چې ناشکری کړی الله ته غسته صرف دا نه د دنیا هر یو نعمت د دنیا هر یو نعمت او نعمتونو لوی نعمت ده ندی وجنه کله تعالی تاسو ته قرآن درکړی دی پوهه درکړی دی په دې باندې یا وخت درکړی دی د دې او الله تعالی دې روشي کې موږ تعلق جوړ کو نو دې ناشکری ونه کوي کنه الله به تاسو نوالي الله به بل چاته ورکی نو یا الله تعالی موږ نه دا کتاب لري مکه الله ان بشکا ما تعدون اغه چې وعده کېدل شي تاسو سره لآتن راتلون کړي اغه یعنی قیامت وما انتم تاسو بمعجزین عاجز کون کی شکست ور کون کی الله لرا یا اسرون کی د قیامت قل او یا قوم ازما قوم اعملوا تاسو عملو کوي علی مکانتکم بخل ځای باندې یعنی بخل طریقې انی ذچما عامل عمل کون کما سورته کافرون کې علام دغه خبره کړی دا چې او یا د کافرو تعالی عبادت ما تعبدون زه دا غو شنه عبادت نه کوم چې تاسو عبادت کوئ لکم دینکم ولدین تاسو پر خپل دین د ماره پر خپل طریقه ده فسوف تعلمون بلدی زرد چې تاسو به پوي شئ من اغڅوک تكون چوي له اغد پارا عاقبت الدار کور رستنه انجام اخرنه بهترین انه بشکا شان داده خبر دادا لا يفلح کامیابی نمومی الظالمون ظالمان خلاص بنشي ظالمان الله دې متو ظالمان نکي وجعلوا او دوی مقرر کړی دا لله الله د پاره مما د حغنا زرع چې پیدا کړل اغا من الحرث د فصلنا والانعام او د څارونا چې مقرر کړی دي نصیبا برخه حصہ دوی بچ کله فصل وشو یا به مالو ګټي بيزي او خان بیا به تقسیم کو بیا به ویل چې خدا سلمن غنم وشول دا پنځمنه غنم د الله پونم دي او پنځمنه غنم مثلا زمګه د بوتانو پونم باندې صحیح دا به تقسیم کو کچېری داسې قحط پراغه باران منو شوی دانه بلکې کمی شوی وي نو بیا بودی داسې چلو کو چې دا د سر د پنځو مونږ په ځای باندې بدودو منه کول او دانه به بیکار وي نو د الله په د پاره بچی دی کمی دانی خودی هغه بیا بیکاره کې خودی هغه ورستی یا غسپيري وغيرها هغه به کې خودی او د بوتانو په حق کې به کم نه کو او بیا به ویل چې الله مهربان دی الله سره وډی الله مالدار دی هغه سره ډیر دغه ضرورت نشته نو دا هغه الله تعالی ټول تفصیل باغې باندې استاد سمانا واوري وجعلوا او دوی جوړ کړي دي لله الله د پاره مما زرع من الحرث والانعام نصيبا دا غنا چې رازغونی زمکا د فصلنا او څاروي یو برخه فقالوا بيدوي هذا دا لله دا الله د پاره دی ان دا حصہ د الله دا بزعمهم په ګمان د دوی یعنی په خپل خیال کې خپل ځان نه یو اندازې جوړ کړی و وهذا او دا لشرکا ان ازمنګ د شریکانو د پاره دی فما کان بس نو هغه برخه یعنی هغه برخه لشرکائهم چې د دین شریکانو د پاره بوا فلا يصلوا نو نبرسیږي هغه ال الله تعالی
او ما کان او کما حساب چې وا لله الله د پاره فهو اغا یسلو رسیږي الی شرکائهم د دې هغه شریکانو ته د الله برخي کې به کمه کو خدای هغه مشرکا هغه د خپل هغه څون چانه چې خدایان جوړ کړو د هغه برخي کې به کمه نه کو او چې دا به ډېر ناراضه کیږي ډېر زور ور دي نعوذ بالله سا اډیر بد ده ما يحكمون هغه چې دوی فیصله کوي او د دې شعرونه دي تاسو بار بار اوریدلې دي چې وای نسی محمد نو خلاص به کی الله او چې وای نسی نه چې وای نسی الله نو خلاص به کی محمد او چې وای نسی محمد نو خلاص به کی څوک وغیر نعوذ بالله من ذلک دا ډېر لوی شرک ته بار همدارنګ نور خلقو لپاره هم وکذالک هم دغرنګي زینا خسته کړه لکثیرن ډېر وتا من المشرکین د مشرکانو قتل اولادهم قتل وجلد اولاد دوی دا ورته مشرکانو د دې دغه د خلکو ورته خسته کړي او دوی په باقاعده لونی ژوندۍ خولي او هغه به د شرم ذریعہ ګڼله چې دا ما د پاره د غیرت او د شرم او د حیا تقاضا ده زب خپل لور ته بل خاوند څنګه کوم او د دې ذکر په سورته نحل آیت نمبر 58 نواله تقریبا 9 شپتم پورې الله بیان کړی دی چې کله دې ته د لور زیره ور کړی ورکه چې لور دې پیدا شي دا نو تک تور شي بد پلګي وغیرہ او دا دغه حیثیت او دغه وخت کې د زنانو او به اسلام راغی الله تعالی دوی ته لوی درجه ورکړه سورۃ النحل آیت نمبر 58 نا 69 پورې 58 نا 69 پورې هغه کې تفصیل دی چې څنګه دوی خپکیدل په خپل لورګانو باندې وکذالک هم دغرنګي زین لکثیر خستکړه د ډېر خلکو د پاره من المشرکین د مشرکانو ان مشرکانو د پاره قتل اولادهم وجلد اولاد خپل شرکاهم د دوی شریکانو لیردوهم د پاره چې دوی هلاک کی وليلبسوا او د پاره چې دوی ګټ کی علیهم په دوی باندې دینهم دین د دوی یو خبره ده دویم دا و چې دوی په باقاعده خپل بوتانو مشرانو وغیرہ تا خپل بچی اوس پرل باقاعده او به سپارل چې دا د پاره دی خدمت لپاره او دا کار اوسم کیږي اوس دا نن سبا هم اذن زیارتونه داسې دي چې خلکو بچی پیدا شي او بیا دغه په نوم باندې ومني بیا ورته حواله کی څو او بالکل باقاعده د خپل پہچان ده او الله د مافیو کی بس هغه د منجور لپاره اول د بدعملیه ذریعہ جوړای او دا ټول بدعمل دي او دا ټول د قوم لوط الله تعالی د لوط علیه السلام باندې رحم وکي دا قوم په هغه باندې بدنام ده او دا غي عمل کوونکی دا ټول ښه دي او چرسونه او غندونه او ښه پلیت او یاد ساتي چرته چې شرک ته هغه ته بسخای اسړې بسخای دا نیت بسخای تاسو دا غي غډیوي دا غي غبویونه دا غي غند دا غي غنجین څوک الله وای نجستی دا دی اچنه اپ میاشت بلان بنا دا غي غوښته وګوري او باقي کې خوند ما صحیح او رسول الله صلی الله علیه حدیث ته چې تاسو سهار راپاتې د پوزې خې پاکوي هم خپل جبه کې د چیخي ورته وایو کنه ځکه چې دلته کې شیطان ودکیږي دا د شیطان هغه ودکېدل ځای نه دي او شیطان څخه په څخه ده کې خوشاله هم دا رنګ داسه او زه د هر وخت وایم تاسو د دې درګاهونو او د دې ځایونو اسپی وګورئ سپی هغه پمني هغه مسخای هغه ګندای بار الله تعالی موږ معفو کې ده نو دویمه وجداوه دریامه دا چې باقاعده به الاله ول ورته ذبح وکړل خپل بچی باندې بچاړه ورته راکړ چې دومره د بده باندې مینا کوون کې هغه ټول طرف ته اشاره ده ولو شاء الله کچری خو شی وې د الله تعالی ما فعلوه دا کار بده کړي نه وې فزرهم بس پرېګ د دوی و ما او یفترون چې دوی تړي ځان نه جوړي دروغ افترا دا مخکې بار راغله مخکې بم راځي بیا هغه خبره چې دا هغه بنیاد نه وي او تا جوړ کړی ځان نه وقالو دی وای هذه دا انعام ساروی دی وحرث او فصل دی حجر منع کړي شوی دی حجر معنا پردا حرام دا من دی لا يطعمها چې نه بخوري دا الا مگر من اغه څوک نشا او چې موږ وغواړو بزعمهم د دې په خپل ګمان کې وانعام او ذن ساروی حرمت چغا حرام کړی شوی دی ظهورها شاګان دا غي ان سوارلی دا غي وانعام او ذن ساروی لا يذكرون چې دوی نه خلی اسم الله نوم د الله علیها باغ باندې افتراء اند دروغ تړلو علیه باغ باندې خپل ځان نه شی جوړ کړی دی کنه چې بدی بسوالی نه کوي دا بخورینا دا حرام دی دا لکه څنګه چې نن سبا دي
وقالوا دیوای ما هغه فی بطون هذه الانعام ما هغه شی فی بطون چې په خېټو کې هذه د دې الانعام څارو خالصه دا به خالص وی لذکورنا زمونږ د نارینه او د پاره